بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. کتونکو، تاسو دا تصویر وینئ. په دې تصویر کې دا لاندې کسان ډوډۍ خوري او دا بره کسان ورته په بقو بقو ګوري یا په خپلو کې ګپې شپې لګوي. دا بره کسان چې کوم دي نو دا پولیس والا دي. دا لاندې کسان چې کوم دي نو دا د پی ټی آی کارکنان دي او ورسره چې کوم دي سابقه MNA هم په دې کې ناست دی. دوه خبرې راځي چې یا خو د دوی نه را ډوډۍ پاتې شي نو دا بره چې په کټ کې کوم کسان ناست دي نو هغوی به لاندې راکوشي او دوی دا لاس وهلې ډوډۍ به وخوري، او یا دوی مخکې ډوډۍ خوړلې ده نو ځکه دلته بره ناست دي. دوه خبرې کېږي. خو داسې خو کلم نه دي شوي چې پولیس والا اسپایانو چې کوم دی نو هغه مخکې ډوډۍ خوړلې وي یا د هغې چا مخکې غم کړی وي. تاسو به د سیاسي جلسې وینئ، دې ته دا پولیس والا چې کله راځي نو ډېر په عزت سره ته هلته کې ودرېږه، ته هلته کې ودرېږه، ته هلته کې ودرېږه. چې کله جلسې ختمې شي او څنګه دا ورکران منډې وخي نو دغه شانتې دا پولیس هم په دې کې روان وي. نو چې د ګڼې نه داسې په ګنټه نیمه کې وځي نو بیا د سړک د پاسه ولاړي، نو کله یو ګاډي ته لاس نیسي نو کله بل ګاډي ته لاس نیسي، نو اکثر چې ورته څوک ودرېږي نو داسې بغ بغ ورته وګوري. او په هر پولیس باندې د کرپ پولیس والا شک راشي، نظر پې وساتي، چونکې هر پولیس والا نه کرپ دی او نه غل دی او نه آرامخور دی. بیا په دې کې دا ایلیټ پولیس چې کوم دی د دوی دا ذهن او د دې عام پولیس چې کوم دی نو دې کې ډېر زیات فرق دی. دا ایلیټ پولیس چې کوم دی نو دا زموږ ګوریلا اسپایان دي. خو نن هغه ګوریلا اسپایان هغوی هم په سړکونو ویني د جلسې نه چې لاړ شي یا د پولیو نه یا د بلې داسې ایمرجنسي ډیوټۍ نه نو په دې سړکونو باندې ولاړ وي. په دې تصویر باندې د وټساپ په ګروپونو کې ډېر زیات باس راځي. دا څوک دي، دا د کوم ځای دي، دا خو ډېر زیاتې شو. ما ضرور ګڼل چې دا MNA چې کوم دی دا د 400 فضل خان دی چې دوی دا روټۍ ته ناست دي او دا اسپایان به هم د 400 وي. د وټساپ په ګروپونو کې هم دا چلیږي. په دې باندې سرد عمل نه د پولیس راغلی دی او نه د بل څه. او ولې به پرې راځي؟ دا افسران چې کوم دی دا د پولیسو خیرخوا دي، دا د خپلو ماتحتیانو خیرخوا دي. څوک وایي پولیس والا نه ګریوان وشلېږي، پولیس والا نه اسپۍ نه وردي وشلېږي، پولیس والا د خلک ردې بدي ووایي. دا افسر په خپل پولیس والا ایکشن اخلي، خرګې ځای پې نه اخلي او خو لږ واخلي نو د دې سیاسي خلکو نه مجبوره شي، ځکه چې دا افسران ته به وایي خو د دوی غلامان دي، د دوی د کور نه تنخوا اخلي. اوس په وټساپ ګروپ کې یو ورور دغه وه چېرې PTI کې ټول داسې نه دي. PTI کې ما ته ښه څوک وښایه ځه چې هغوی واقعي په انصاف اډانه خبرې کوي، په انصاف مبني خبرې کوي. شته پکې، دا نه چې نشته پکې، خو هغوی د حق ملګرتیا کوي. هغوی غلطې ته غلطه وایي. هغوی د خپل لیډر د آډیو لیک ته چې کوم دی نو ډېره چولټه غلطه وایي چې د موږ سره څه وکړل. دغه شانتې ورکران هم پکې شته چې غلامي نه کوي، نظریه ساتي خو د مل دپاره. هغوی دا هم ګوري چې په دې صوبه کې د بجلی لوډ شیډینګ لیدلو، د ګیس لوډ شیډینګ هم لیدلو، خو د تنخواګانو لوډ شیډینګ هم نه و لیدلی چې نن تنخوا چې کومه ده هغه لیټ شوه. هغوی دا هم ویني چې د یو ملازم نه 14,000 او 20,000 روپۍ بغیر تپوسه لکه د غونډه ټیکس کټ شوې د سیلاب ځپلو په نوم باندې او سیلاب ځپلو ته میلاو نه شوې. عمران خان صاحب چې کوم دا 10,000 اربه روپۍ وي چې راټولې شوې خو څونه وي او 400 ته چې راغی نو 400 ته به ځان سره دې متاثرین له سر وړي. چې راغی ټیلیفون یې وکړو په تقریر کې ترې 400 متاثرین ایر شي وو. هغه کوم سټیټ سیکرټري چې و هغه ورته رامنډه کړې وي یاره صاحب 400 کې سیلاب هم راغلی. د هغه څه خبره وه 400 کې سیلاب راغلی دی، د مکۍ فصل ته ډېر نقصان رسېدلی دی او دې له به زه یو ټیلیتون کوم. هغه مسافرو نه به چانده راغواړم د 400 د خلکو دپاره. هغه وشوه یا ونه شوله، جلسې خو ډېر زیات وخت شو. هغه چانده وشوله، دې ځای ته ورسېده، دې ځای ته ونه رسېدله.
نو دا پولیس چې کوم دی چې کوم ته به مثالي پولیس وي نن د یو سازش لاندې دا ذلیله کیږي. او څنګه ذلیله کیږي؟ نن یو چوکۍ له زه به د 400 د دې تنګي د ګنډیري چوکۍ والم، ډېره غټه ایریا ده ورسره، یا به زه د اتمانزو والم، یا به زه د رزړو والم، یا داسې نورې ډېر چوکیات دي. 1.5 لیټر تیل دروازې ورکوي، 1.5 لیټر تیل. په 1.5 لیټر تیل کې به دې کم ځای ته ځي. دلته چې زه ټیلیفون وکړم چې دلته ایمرجنسي د ځان رو رسوه، دی به ماله په ټیم رو رسي؟ هرګز به رونه رسي. دا زه بیا وایم چې دا د دې پولیس د افسرانو کار دی چې د خپل ماتحت لپاره آواز نه پورته کوي. او نن پولیس ذلیله کېږي او پولیس کې نن رشوت ډېر عام شو. نن ما یو ویډیو کوله، هغې کې د یو ډي سپي ذکر کېده، اسماعیل نوم یې یا څو د پبو زنانه وي. ما معلومات وکړو په دغه سرکل کې د کور هم دی او په دغه سرکل کې د ډي سپي هم دی او د پرویز خټک پلاس دی. چې پلار خو د هغه دغه ځای نه بدل کړي، ډي پي او خو د هغه ته لږ په بق وګوري. دا صورت حال دی. بیا پکې ملګري وایي د 400 په هسپتال کې 400 هسپتال کې خو 3 میاشتې موږ احتجاجونه وکړل. د اسمبلۍ مخې ته مې احتجاج وکړو، اسمبلۍ ته ننوتلو، په اسمبلۍ کې مو واکاوټ وکړو. سپیکر دا هغه ځای نه وي چې د صحافیانو کومه مسله ده دا دې حل شي. حل شوه؟ نه. نن د 400 د هسپتال نه ګایني واټ ختم شو، چلډرن واټ ته ختم شو. د ډاکټرانو پکې کمې دي، ډاکټران پکې ډیوټي نه کوي، د وسایلو پکې کمې دي، سټاپ پکې کم دی. د رزړو یو اعلی سطح والا هسپتال دی، مشینرۍ چېرته ځي؟ نن دغه ماشومان هسپتال چې کوم دی کې کم سهولیات دي، نن هغې کې سټاپ شته؟ نن دغه وزیر خزانه دا کرپ وزیر خزانه چې د چا په وجه باندې نن د ملازمینو نه پیسې کټ شوې او ملازمینو ته تنخواګانې په وخت میلو نه شوې. او تاسو به دغه ګډا کتلي وي، لا میپلو له خلک بوزي په میپلو کې ګډیږي او دغه ګډاګانو ته چې کوم دی نو پیسې نه ټینګېږي. ستان مې عرب باندې قرضداري صوبه ورته میلاو وه، په 10 کاله کې 870 صرف ته قرضه ورسېده. پیسې څه شوې؟ او لا تېرې د تنخوادارو نه ته پیسې ګټ کړې، تا تنخوادار نه تپوس کړی دی چې ته د هغه نه 14,000 20,000 کټې ده، د هغه خوښه ده چې هغې سیلاب ځپول له ورکوي نه یې ورکوي او تا وله ورکړې کوم ځای کې دې استعمال کړې؟ ما په دې 400 کې چېرته MPA MNA یا څوک ونه لیدل چې سیلاب ځپلو کلي ته لاړو. زه دا وایم چې دا تصویر تاسو وینئ، خو پولیس له دې افسرانو کې واقعي په پولیس باندې خوږېږي. نو دې باندې لا تر اوسه سره د عمل رانغی، دې طرف ته پاملرنه پکار ده. زمونږ په 400 کې داسې بعضې خلکو سره پولیس اسپیان دي چې هغوی وله برانډې صفا کړي، دا د هغوی مجبوري ده. هغوی وله څاروله ګیاګانې روړي، دا د هغوی مجبوري ده. دا افسران به ښه وویني. په پښتونخوا کې په نورو ضلعو کې دا صورت حال دا شته. او زه دغه ورور ته وایم دغه PTI والا ته چې زما دا ویډیو ته ګورې، ته ماله به صرف دا یو کار وکړه چې 400 هسپتال ته پې ماله دا ګایني واټ او چلډرن واټ راوله. نو الف خان شیرپو ما هغه زوړ الف خان شیرپو دی، خو نن سبا د میډیا په خبرو باندې نه څوک اکشن اخلي نه ورته توجه کوي. وي دا د موږ سره ذاتي انات دي، دا لیپاپه صحافي دی، دی مخکې چېرته تلو؟ مخکې تاریخ هم وګوره، دا 10 کاله تاریخ هم وګوره. نه 400 کې یونیورسټي جوړه شوه، نه سکول جوړ شو، نه بیچو جوړه شوه، نه سړک جوړ شو. او چې کوم ځای کې په سړک کار کوي ټیکټر به راشي په هغې به یې واړئ او د بره به پې بل پرش واچي. کرپشن انتخاب په سړکونو کې وشوله، کارونه خو نه شو. نو موږ د دې په وجه باندې چپ یو چې خبرو نه څه جوړېږي نه، خو خبرې کوو د قام دپاره. نو یې مخکې چېرته تللی وي او دا د خپل ناتو او خپل دغه وي. د دې PTI والا چې کومه بېحسي وښودله او د قام سره کوم انداز کې دوی روان دي، هېڅ کار نشته دی. خو خبره مې په دې تصویر کوله. نن پولیس ورځ تر ورځه ذلیله کېږي. په پولیس کې کرپشن شته، په پولیس کې درغله خلک شته، په پولیس کې چې کوم دی ایمان پروشه خلک شته، دین انکار نشته. په پولیس کې ایماندار خلک هم شته.
او زه دا خبره ته ورکوم، زه یو د چا چمچهګیري نه کوم. زه اوس هم یم چې پولیس والا زمونږ خادمان دي، زمونږ په سر دوی له تنخواګانې ورکوي، زمونږ د ټیکسونو نه، او صرف پولیس والا نه، نادرا، پاسپورټ، پاک آرمی، دا څومره چې دي سرکاري یا د بیلټ یا بغیر بیلټ دي، سیول دي، یا دا ټول زمونږ خادمان دي. او خو دوی دونه نشه پکې وي او بدماشان دي که نه، نو ځان له دې حجره جوړه کړي او ځان ته یې متکه ولګوي او هلته دې برید تاووي او په خپل نوکر دی بیا سترګې روباسي. دلته کې چې په دې دفترو کې کم ناست دي، دا زمونږ نوکران دي، په دې قام لم پیدل پکار دي. بالکل د افسر نه تپوس کولی شي، د سپۍ نه تپوس کولی شي، د سیچو نه تپوس کولی شي، خو تپوس ته موږ څوک پرېږدي؟ ابه کور کې جګړه کړي، ښځې له به نن جوړه نه وړي، ښځې له به د میک اپ سامان نه وړي، په خپل کور کې به جنګ جګړه کړې وي، را به شي د صاحب موډ خراب دی، هغه دې غریب سړي به چرګه خرڅه کړي، دفتر ته به راشي، مه را پرېږده، سبا راشه، سبا راشه، دا خبرې سبا راشه. هغه ته خو صرف سبا وویل، هغه اوپ چې کم دی که نه، چې واپس ځي، زه چا له لاړم. داسې افسران هم شته، ومې لیدل چې هغوی دا سرکاري ډیوټي چې کومه ده دا خپل ایماني جذبه ګڼي، او دا تنخوا چې کومه ده دا حلاله کور ته وړي، د لاس ګوتې یو شانتې نه وي، خو د یو ګنده مهي په وجه باندې ټول تالاب ګنده شي. نو دا خو د پولیس، خو بیا چې پولیس سره دا قسمه کمې خربې کېږي، په دې پولیس والا هم خفه دي، په دې عام ولس هم خفه دي چې دونه سپک ورته مه ګورئ. او سپۍ سړي ژوند خوار ځای کې بس خراب دی. سپۍ سړي ته نه دلته توجه شته په سیاسي دغه باندې، او نه په افسرانو په لیول باندې. او خو څوک وایي چې یاره افسران چې کوم دی مخلصه دي، نو خپله مخلصي دې وښي، زما دا ویډیو دې وګوري، مونږ ته د دې رزلټ وښیي. او زمونږ د 400 اسپتال کې سټاف کمې دي، میډیسن پکې نشته دی، ګایني واټ، چلډرن واټ، دا ولس مطالبه ده چې دا دغه ځای ته راوستی شي، د بلډ بینک بندوبست پکې وشي، بلډ پکې هر وخت پکې د بلډ کمی وي، د پارک سیسټم پکې شته دی چې پارک ورته ټیک کړي. دا ټولې مسلې شته دي. په دې مسلو موږ مخکې هم خبرې کړې دي. صحت معاملات هم ټول د ګډوډۍ ښکار دي، خو تنګي تحصیل دی، خو شب قدر تحصیل دی، خو 400 ده. تعلیم صورتحال دلته کې چې کم دی چې د کم افسر باندې د MPA لاس دی، دلته کې یو مس ته په خپل حکم باندې یو سکول ختم کړ، د هغې به زه بیا ذکر کوم، زه بیا ذکر کوم، ولې بره پې د PTI والا لاس دی. دلته خلک بېروزګاره کېږي، روزګار نشته دی، ټولې هغه مسلې دي. خو دا دې تصویر باندې ما خبرې اترې کولې، خبرې پکې بل خواته لاړې، د PTI د بې حسۍ نه، د ناکړدۍ نه، د لاپروایۍ نه، او د دې صوبې سره د سوتیلي مېرنۍ مور سلوک نه هېڅوک هم انکار نشي کولی. او ټول په دې کې چې کوم دی نو پوره ملوث دي. د قوم هېڅ قسمه ښېګړه ونه شوله، یو صحت کارډ او یو BRT. صحت کارډ کې چې نن په هسپتال کې اپریشن کې سرکاري کې، نو میاشت پس راشه، نو خو پکې مړ شوی، نو مړ شوی، هغوی ته صحت کارډ پیسې پاتې شوي. روزانه وي د صحت کارډ نه چې کوم دی 4000 روپۍ ورځ وځي، ته به خبر هم نشي، ستا صحت کارډ به خالي وي. په صحت کارډ په مد کې چې کوم دی څومره پیسې وځي. د کرپشن انتخاب روانه ده. او دوی هلته کې هغه احتساب عدالت کولاو کړی که نه، چې احتساب عدالت خپل کار شروع کړه، لوبه په دوی کې روتوي بند کړي، هغه دلته بند کړه، یو ارب روپۍ پې ولګي، دا د قوم پیسې وي. دلته په دې جلسو چې دا کمې کروڑه روپۍ لګي، دا د قام پیسې دي. د هغې واضحه خبر راغله چې تنخواګانې بند دي، واضحه خبر راغله چې صوبه قرضداري، واضحه خبر راغله چې دلته کې په ادارو کې وسایل نشته دي. دغه څو خبرې مې درسره شریکولې، په دغه تصویر باندې ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.